ژوند تل په یو حال نه وي او نه تل مستقیم روان وي. سختیانې، ستونزې او دردونه د ژوند میلمانه دي او دا میلمانه ژوند کې کله کله راځي. کله ډېرې شپې او ورځې او کله کمې شپې او ورځې تېرې کړي، خو هیڅ کله هم د تل لپاره نه وي. او دا د الله تعالی طریقه کار دی او خپل بندګانو سره دا طریقه نه بندوي. الله تعالی کله په خپلو بندګانو باندې اسانې ورځې راولي او کله پرې سختې ورځې راولي. الله تعالی وایي لقد خلقنا الانسان فی کبد. په حقیقت کې موږ انسان په ستونزو او رنځ کې پیدا کړی دی. ستونزې، کړاوونه، دردونه د ژوند سره تړلې خبرې دي. الله تعالی انسان په ستونزو کې ګیروي تر څو د خلکو زړونه پاک کړي او همدارنګه رښتیني مسلمانان او منافقان په ښکاره توګه معلوم کړي. ځکه انسان د خوشحالۍ وخت کې نه معلومیږي، خو کله چې پرې سختې ورځې راشي، دردونه او ستونزې راشي، بیا د انسان پیژندنه ډېر اسانه شي. د وخت ټولې ستونزې د مسلمان د ایمان ازموینه ده. د هغه کسانو ازموینه ده چې صبر کولو سره د الله تعالی نه ثواب غواړي. د مسلمانانو ثابت قدمي معلوموي، رښتیني، دروغجنان او شکر کوونکي معلوموي. الله تعالی فرمایي الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. آیا خلقو دا ګمان دی چې یوازې به په همدومره ویلو پرېښودل شي چې موږ ایمان راوړ او هغوی به ونه ازمویل شي؟ په داسې حال کې چې موږ هغه ټول خلق ازمویلي دي چې له دوی څخه مخکې تیر شوي دي. الله تعالی خو به هرومرو دا ګوري چې رښتیني څوک دي او دروغجن څوک دي. الله تعالی په خپل حکمت سره خپل بندگان ازمایي تر څو صبر کوونکي خپل ځان ته ډېر نږدې کړي او د خپل فضل څخه ورته ثواب ورکړي، او صبر نه کوونکي د خپل فضل او ثواب څخه بې برخې کړي. حکیمانو دنیا ته د امتحان کور ویلی دی. ستونزې او دردونه چې راځي دې لپاره نه راځي چې ستا بدني قوت معلوم کړي، بلکې ستا د زړه قوت معلوموي. دا معلوموي چې دومره ستونزو سره سره بیا هم ستا زړه الله ته صبر کولو قوت لري او که نه لري. تا د زړه او الله ترمنځ واټن معلوموي. الله نه د غوښتلو او الله یادولو قوت لري او که نه لري. آیا د الله تعالی په فیصلو خوښ یې او که نه؟ که ناشکره کیږي او په الله تعالی نیوکې کوي چې ولې په ما ستونزې راولي، او الله تعالی له ځانه خفه کوي او الله تعالی په خپل ځان باندې په قهروي. ای ورور او خورې، هر څومره چې هم در باندې ستونزې او کړاوونه راشي، نو صبر وکړه او الله رضا ترلاسه کړه، ځکه دغه ستونزې ورکېدونکې دي، خو ثواب او د الله رضا در سره تل پاتې کېدونکې ده. الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي لوړ اجرونه د لوړو ازمښتونو او ستونزو سره ترلاسه کیږي، او الله تعالی چې کوم قوم خوښ شي نو ازمښتونه پرې راوړي. که د الله تعالی په فیصلو خوښ شول نو الله تعالی ترې هم خوښ شي، او که چیرې ناخوښ شول نو الله ترې هم ناخوښه شي. په الله تعالی تل نیک ګمان کوه او دا ځان ته وایه چې الله تعالی چې څه هم په ما راوړي په هغې کې زما خیر دی، ځکه الله تعالی د خپل بنده په خیر و شر پوهیږي او بنده په خپل شر و خیر نه پوهیږي. او نه به تل دا ستونزې او کړاوونه وي، هیڅ به پوه نه شو او هر څه به تیر شي، او داسې به تیر شي چې هیڅ ګمان به نه کوي، او داسې وخت به راشي چې تیر شوي ټول دردونه به درنه هیر شي. نو ای زما رور او خورې، هیڅ خفه کېږه مه. الله تعالی فرمایي
وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. کیدای شي یو شی تاسې ته ناکاره او ناخوښه ښکاره شي او همغه ستاسې لپاره ډېر غوره وي، او کیدای شي چې تاسې یو شی خوښوئ او همغه ستاسې لپاره بد وي. الله پوهیږي او تاسې نه پوهیږئ. بل ځای کې الله تبارک وتعالی فرمایي واصبر لحکم ربک فإنک بأعیننا. ای پیغمبره، ای مسلمانه، د خپل رب د فیصلې تر راتګه صبر وکړه، ته زمونږ تر نظر لاندې